په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو سره ډېر مهم معلومات شریکوم هغه ښځو لپاره چې د بېلاریو اړخ ته روانې دي. نو په دې هیله چې ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. ای قدرمنې خورې، څومره د شرم او د بېحیایۍ خبره ده چې یو مسلمانه ښځه رسنۍ، ریډیو یا ټلویزیون ته رینګ وکړي، د ځوان ویاند سره ټوکې ټقالې، مسخرې، مینناکې خبرې او زمزمې کوي. محترمې خورې، پوهیږي ستا اواز الله تعالی جل جلاله ستا د عزت او حیا په خاطر عورت او حرام بللی دی چې نامحرم کس ته یې بې له ضرورته مه اوروه. خپل پلار، ورور، خاوند ته دې د بې غیرته او بې ناموسه القاب مه هدیه کوه. پوهیږي ته ښځه یې، اسلام ډیر زیات حقوق تا ته درکړي دي. د کفارو د هغو ناسمو او نجسو حقوقو څخه خبره شه چې د ښځو څخه یوازې او یوازې د حیوان کار اخلي، ناروا غوښتنې ورڅخه کوي. خو ستا دغه غوښتنې او خواهش الله تعالی جل جلاله په حلال نکاح کې په جایزه طریقه په خپل خاوند در پوره کوي. نو پام چې د غربیانو ډیموکراټ کلتور خپل نکړي. پوهیږي ته یو نارینه ته ور په نکاح کېږي، اولادونه به زیږوي، بیا به اولادونو ته تربیت ورکوي، بیا به هغه ستا لپاره صدقه جاریه وګرځي، تا به د قبر له عذابه وژغوري. محترمې او مبارکې خورې، مهرباني وکړه د یو کشر ورور په صفت ځانګړې هیله درڅخه کوم چې حیا اخلاق دی د ځان لپاره شعار وګرځوه. ښکلی غږ دی، ښکلی څېره دی، ښکلی قد دی، ښکلی حسن دی، پردیو نامحرمو ته مه ښکاره کوه تر څو د خاوند دی ټول ارمانونه ستا په نکاح پوره شي او هغه هم تا ته پاک او مبارک شي. ځکه نو الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي، ترجمه او مفهوم یې داسې دی: ناپاکې ښځې د ناپاکو نارینهو لپاره او ناپاکه نارینه د ناپاکو ښځو لپاره دي. پاکې ښځې د پاکو نارینهو لپاره او پاک نارینه د پاکو ښځو لپاره دي. د دوی پاکانو لمن له هغو خبرو څخه پاکه ده چې دروغجنان یې غوټه کوي. د دوی لپاره بخښنه او ښه روزي ده. سورة النور. نو ای خورې، ته پوهیږي چې الله تعالی جل جلاله تا ته څومره عزت درکړی دی. ته چې په کوم کور کې وزیږي نو په هغه کور د الله تعالی جل جلاله رحمت را نازلیږي. کله چې ځوانه شي او واده شي نو د نارینه یعنی خاوند نیمګړی ایمان د پوره کېدو سبب ګرځي. کله چې مور شي نو د اولاد د جنت ته د تلو سبب وګرځي. ستا نفقه الله تعالی جل جلاله په خاوند فرض کړې ده. الله تعالی جل جلاله ستا لپاره ستا په خاوند مهر لازم ګرځولی دی. الله تعالی جل جلاله ستا غیږ د بشریت زانګو ګرځولې ده. الله تعالی جل جلاله تا ته د پلار په مال کې حق درکړی دی. الله تعالی جل جلاله تا ته د خاوند په مال کې حق درکړی دی. تا ته الله تعالی جل جلاله د نکاح شرعي محمدي حق درکړی دی. ستا د پښو لاندې بشریت ته د جنت زیری ورکړی دی. نو ای خورې چې الله تعالی جل جلاله تا ته دومره لوړ مقام درکړی دی، نو ته ولې د الله تعالی جل جلاله د امر نافرمانی کوي او د غیر مسلمو تګلارې انتخابوي؟ د الله تعالی جل جلاله اوامرو ته غاړه کېږده چې قدرمنه پاتې شي. قدرمنو دوستانو، دا ډیر مهم معلوماتو غوښتل مې چې تاسو سره شریک کړم، ځکه چې نن سبا اکثره ښځې او اکثره جنکۍ د بېلارۍ اړخ ته روانې دي. موږ نه وایو چې ټولې ښځې او ټولې جنکۍ به داسې وي، خو هغه چې کوم سوچ نه کوي او د مور پلار عزت د خاورو سره خبرې کوي، نو دا ویډیو مو د هغوی لپاره جوړه کړه چې دا ویډیو واوري او لږ سوچ پرې وکړي. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي، مهرباني وکړئ خامخا در سره دا ویډیو لایک کړئ چې موږ ته معلومات وشي چې تاسو زموږ ویډیوګانې خوښوئ. او که زموږ ویډیو په اول ځل ګورئ، مهرباني وکړئ زموږ چینل خان کلیک هم خامخا سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نورې هم دغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. د الله په امان.